حضرت انس فرمایي چې ما ته نبی علیہ السلام یو تولیه را کړې وه، یو رومال چې ما به پې مخ لاسونه وچول. وی چې کلم خیره نشي دی په تنور کې ومنډم چې واپس یې راوباسم نو بیا تې خیرې ختم شوي، تنور یې نه سوځوي. تاسو ګورئ خو د پیغمبر وجود دی، د پیغمبر وجود ته به څنګه اور نقصان ورسوي. او دا تولیه هغه ده چې صرف زمونږ د پیغمبر لاس ورسره لګېدلی دی، چې لاس ورسره ولګي جناب هغه لاس هغه تولیه اور نه سوځوي، چې خیره نشي اور کې ومنډم وي واپس یې راوباسم خیرې دې ختم شوي. زمارونو حضرت موسی علیہ السلام له الله عظیمه معجزه ورکړې وه. د هغه کونټی وه، الله نه وایي چې الله نه سوال کوي چې ما له فرعون سره مقابله آسان کار خو نه دی. 3 معجزې ولا الله ورکړي، ډېرې ورکړي دي، خو دا 3 درته زه ذکر کوم. یو دا چې دا کونټی غورځوه خامار به ترې جوړېږي. کونټی غورځوه د فرعون مخکې، فرعون پلار هم ټرت نشي کولی، داسې ټیزونه باچي چې منډې به وایي. دویم دا لاس د ترخ کې منډه د ګریوان کې، او بار روباسه شغلې به کوي، رڼا به کوي. او چې کله ورته ضرورت شو د اوبو او د خوراک په وادي تیه کې یو کاڼی ورته وښوي، دې کاڼي د کونټۍ راوبروه. فانفجرت منه 12 عینا، عین هغې نه چینې به روانې شي. او خوراک ضرورت دی نو په دا میدان کې وستا قوم لا تیار من او سلوا به راځي. دا د هغه معجزې یقینا عظیم شی دی، معجزه خو د الله را طرف نه پیغمبر ته راځي. او معجزه د پیغمبر د پیغمبرۍ نښی په دې پته لګي چې دا پیغمبر دی. د حضور پاک معجزې ته وګوره. نبی علیہ السلام مبارک جمعات مسجد نبوي دا زړه زمانه و نو چې تقریر به کو، خطبه به وي، یو ستن و د کجورې په جمعات کې هغې ستن ته به یې ډډه والی و، تقریر به کو. یو ښځه و نبی علیہ السلام ته عایشه انصاریه پیغمبر علیہ السلام ته عرض وکړو چې زما یو غلام دی او هغه ترکان دی، که دې خوښوي چې یو لرګي درته راجمع کړي، یو کرسی دله جوړه کړي او تاسو پې کښېنئ. ډېره ښه ده، جوړه کړه. هغه شی جوړ کړو، منبر یې جوړ کړو، د غز نه یې جوړ کړی و، غز. او بقي سره خوا کې یو ځنګل و، د هغې د غز نه یې جوړ کړو، او 3 پوړۍ یې هغې له جوړې کړې وې. نبی علیہ السلام مبارک لی راوړو، او هغوی د هغه محراب په خوا کې چې کوم ځای به یې مونځ کوو، منبر یې ورته کېښود. نبی علیہ السلام راغی، استن یې پرېښود او په هغه منبر تقریر یې شروع کړو. استن جړا شروع کړه، ویې ژړل. د کجورې اوچ استن ده د زمانو. بخاري شریف کې حدیث دی وی داسې وژړل لکه اوښه، لنګه اوښه چې خپل بچي پسې جاړي، یا یو ځای کې راځي بلار به اوښه چې څوک تنګه کي او هغه جړا کوي، داسې یو جړل. رسول الله مبارک فورا ورغی او په هغه ستن باندې لاس کېښود او ورته وی فرمایي چې تا وجړل، ما پسې تا پسې مې وجړل. اوس 2 خبرې دي، د الله نه سوال کوم چې تا الله دلته زرغونه کی او دا خلق د میوې وخوري، او که دا دې خوښوي چې د الله نه سوال وکم او تا پروردګار جنت ته یوسي او جنت کې جنتیان د میوې خوري، کومه دې خوښه ده؟ وی د الله رسول الله دویمه مې خوښه ده. که دلته زرغونه شم نو خو بیا به څه موده پس مړاوې شم، ختم به شم، او جنت ته چې مې الله بوځو جنت کې زرغونه شم، ټول عمر به جنتیان مې میوې خوري. نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل دا اونه به الله جنت ته وړي د قیامت پر ورځ، او دا به هلته زرغونه شي او جنتیان به یې میوې خوري. یو څو څیزونه دي چې دا به جنت ته ځي د دنیا نه. یو دغه بوټی، او یو دا چې کومه ځمکه د پیغمبر علیه السلام د منبر او د هغې د کوټې مبارکې په منځ کې چې خلک ورته ریاض الجنت وایي، دا به هم جنت ته ځي. د احد غر به هم جنت ته ځي، جنت کې به پروت دی. د موسی علیہ السلام کونټی به هم جنت ته ځي، او د اصحاب کهف سپی به هم جنت ته ځي. هغه سپی چې د هغه نیکانو خلکو مرګرتیا کړې وه، دوی شړه او سپی ته نه ته. قرآن شریف کې الله فرمایي کلبهم باسط ذراعیه بالوسید، هغه وی چې تاسو نه خو نه ځم. نو کم سپی چې د اصحاب کهف لمنې نیولې وه او د اصحاب کهف درشلې نیولې وه، هغه سپی به هم جنت ته ځي. نبی علیہ السلام مبارک فرمائی نو کم انسان چې د علماء لمنو نیسی
او دا علماء درشلو نیسی سمو خیال دی یعنی به خدای جنت تا نبوزی دا یو څو څیزونه به جنت ته ځي نو یو پکې دغه اونه د بوټې ښه تاسو اوس اندازه ولګوئ د موسی علیه السلام دغه اوچې امسانه به خامار جوړېده هم معجزه وه لیکن د پیغمبر هغه به موسی علیه السلام ګرځوله لاس کې به یې ګرځوله او شعیب علیه السلام امسا وه او دا هغه وه چې د آدم علیه السلام ځان سره جنت نه راوړې وه لیکن د پیغمبر علیه السلام د کجورې هغه بوټي چې صرف تکیه ورته والده هغه خبرې هم کوي ګوره هغې د موسی علیه السلام کونټۍ به خبرې نه کولې صرف مار به دې جوړ شو دې خبرې شروع کړې او بیا د اوښې په شان جړی شروع کړه او داسې جړی شروع کړه چې د پیغمبر علیه السلام په جدایۍ جړه شروع کړه ښه د موسی علیه السلام په کاڼي له به امساره وبروله د هغې نه به اوبه بهېدلې بېشک ډېره لویه معجزه ده لیکن د حضور پاک د مبارکو ګوتو نه به اوبه بهېدلې ترمذی شریف کې یو حدیث په بخاری کې مرادي او په ترمذی شریف کې مرادي یو ځل پیغمبر علیه السلام مبارک د حدیبیې په سفر و صحابه تږي شو اوبه ختمې شوې صحابه رجوع کړه نبي علیه السلام ته چې اوبه نشته مونږ خو د تندې مړه شو وی لږې غوندې پیدا کې لږې شانتې اوبه په یو لوښي کې وې یو راکوټې لوښي په هغې کې لږې غوندې اوبه نبي علیه السلام مبارک ته هغې راوړې دقه لږې دي نورې خو نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې ګوتې مبارکې حضرت انس فرمایي په هغه لوښي کې کېښودې وی لوښي تنګ و د هغې لاس مبارک پکې نه خورېده دا لاس یې پکې راغونډ کېښوده وی زما د قسم په الله چې د حضور پاک د دغه ګروتونو نه داسې دا اوبه رابهېدې لکه امثال العیون لکه د چینو نه چې څنګه بهېږي ټولو صحابو اودسونه مو کړل د هغې څاروو م وسکلې هغې م وسکلې بعضو ته پکې او د غسل ضرورت راغلی و هغې ام لمبل مشکونه هم ترې ډک کړل هلکه وایي څونه کسان وی چې دا اوبو باندې تاسو ماړه شوی وایي مونږ خو دغه وخت 1500 کسان وو 1500 خو که مونږ لکونه تعداد و نو هم د اوبه مونږ ته رسېدی بیا چې حدیبیې ته ورسېدل هلته یو کوی دی ما لیدلی دی په حدیبیه کې شته اوس شر دی اوبه پکې نشته هغه کوی کې جناب اوبه خلاصې شوې صحابه وروزنده شکایت یې وکړه نبي علیه السلام ته چې صاحب کوی خو تش شو او دا خو ګرمي ده مونږ د تنګ تندې مړه شو وی راځئ را کوی په غاړه باندې رسول الله مبارک کېناسته یو غش یې راواغش په کوی کې یې وغورځو او لږې شانتې اوبې خوله مبارکه کې واچولې ویړه خولې هغې پکې تو کړلې وی لږ صبر ورته وکړې چې لږ صبر یې وکړو وی ځې اوس راوباسئ ته هغه 1500 صحابه کرامو ته اوبه راستې هغې هم پې سیراب شو څاروي اوښان اوښ خو بله اوبس کې اوښان هم سیراب شو او ځان سره دې مشکونه هم ډک کړل دا د حضور پاک د مبارکو ګوتو نه اوبه بهېدل په ډوډۍ کې برکت د نبی علیه السلام مبارک بلکې د دې اوبو یو بله عجیبه واقع بخاري شریف کې شته یو سفر کې نبی علیه السلام مبارک روانو صحابه تږي شو وی لاړ شئ اوبه وګورئ صحابه خواره شو چې چېته اوبه وګورو د دې غر نه یو خوا بل خوا که چېته چینۍ یا چېته کوي وي یو ښځه وه په یو اوښ باندې سوره وه او هغې سره دوه مشکونه په اوښ پراته یو مشک یو طرف ته اویزاند و بل مشک بل طرف ته اویزاند او دا ښځه په دا میان ناسته و بوډۍ ښځه و دې صحابو دې تپوس وکړه وی ترورې اوبه کوم ځای دي د اوبه دې د کوم ځای نه راوړئ وی د اوبو د خوا نه پرون دې وخت کې را روانه شوې یم یو شواروز د اوبو مزل دی یو شواروز عهدی بالماء امس هذا الوقت پرون دې وخت کې د اوبو نه را روانه شوې یو شواروز اوبه لري عربو کې خو اوبه ډېر لوی قیمت دی بس هغې د بویه ته دا ښځه او نبي علیه السلام له ورسوله وی صاحب دقه ښځې سره دا دوه مشکه اوبه دي نورې نشته دي او یو شواروز اوبه لري دي نبي علیه السلام هغه ښځې هغه اوښان سملول هغه ښځې ته یې وی لږ خیر دی مونږ سره ګزاره وکړه هغه د مشکه خولې وسپړدله او اوبې ترې راواغېشتې او چې اوبې ترې څنګه راواغېشتې صحابه له یې ورکولې نور یې ورکولې ټول صحابه پې ماړه شو ښځه ګوري چې زما د اوبو سره کومه لوبه شروع ده اوبه کمیږي نه او صحابه سیرابېږي
او صاحب مشکون هم د صحابو ډک شو، څاروي سیراب شو. ښځې له هغه مشک واپس وسپړده، ورته یې ویې ترورې اوبه دې څنګه دي؟ وی د مخکې نه مشکونه زیات ډک معلومیږي، ځکه مخکې شړپ شړپ کو، اوبه چې مشک یې کمي که نه شړپ شړپ کوي، او لږ ځای چیف میتم پکې وي، او چې ډک شي هغه شړپار ختم کي. پیغمبر علیه السلام مبارکه صحابو ته وی دې له څه توخه را جمع کړې، نو هغې له څه توخې را جمع کړې او غوټه یې وله وتړله، په اوښ یې سوره کړه او هغه یې ورته مخکې کېښوده. وی ترورې ګورې ستا اوبه مونږ کمې کړي نه دي، الله مونږ له رزق راکړه، مونږ له الله اوبه راکړه. وی بلکل صحیح. ښځه چې قوم ته ورسېده لږ لیټ ورسېده، قوم ورته وی ته خو لیټ رالې. وی داسې واقع پېښه شوه، وی دغه دی یو سړی دی او وی دقه چلې را سره وکړه، وی زما اوبه کمې نه شو ټول سیراب شو. وی دوه خبرې دي، وی یا خدا د الله پیغمبر دی او یا دا ده چې ګوته یې داسې کړې، وی د اسمان او د ځمکې په منځ کې د نه غټ جادوګر بل نشته داسې، او یا پیغمبر معلومیږي، ځکه چې زما اوبه زیاتې شوې کمې نه شوې ټول سیراب شو. بیا چې کله صحابه کرامو دغه علاقې فتح کولې، نبی علیہ السلام ورته وی چې د دې ښځې قوم ته به غږ نه کوې، ځکه یو وخت کې د دې ښځې نه مونږ ته لوی خیر الله را رسول دی. صحابو به ګیګ چاپېر علاقې فتح کولې، دې قوم ته یې غږ نه کو، دې ښځې قوم را جمع کو. وی تاسو ته پته ده چې دا مسلمانان زمونږ په مونږ په خلکو حمله نه کوي، ګیګ چاپېره ټول فتح شو مونږ ته غږ نه کوي. وی دا قصدن ګورې، دا د هغه اوبو د وجې نه څنګه مو خوښه ده. هغې ښځې په وینا پروردګار د هغې هغه ټول قوم مسلمانان کړل. دا په اوبو کې برکت. حضرت انس رضی الله عنه فرمائی، وی زما پلار ابو طلحه دی پلندرو، زما مور لراغی چې ام سلیم د مور نوم وه. ام سلیم پیغمبر علیه السلام ډېر زیات اوږې دی، مې مخ ته وکتل، په مخ کې د لوګي اثر معلومیږي، سره سره شته. هغې ما سره خو څه نشته، او دقه لږ غوندې یو کیلو قوشه لږ اوربشې دي. وی داسې وکړه چې د دې اوربشو نه ډوډۍ پخه کړه، او نبی علیہ السلام مبارک له به یې یوسو. هغې هغه اوربشې واغږلې و، ډوډۍ ترې پخه کړه، او څونه ډوډۍ وه، څونه ترې پخه شوه. هغه ډوډۍ په څادر کې ونغښته، او حضرت انس له یې ورکړه، وی ترخ کې دې پټه کړه، او څادر هغه یوې سی ترې سر نه وله تاو کړه چې در نه ونه غورځېږي. نو دونه ډوډۍ وه چې د انس په ترخ کې راتله. وی دا یو څه نبي علیہ السلام له دې چې راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته، وی نبی اسلام په پیښ و، هلکه ابو طلحه پلار دې را لېږلې؟ او صاحب. ډوډۍ دپاره را لېږلې؟ او صاحب. ډوډۍ خو ورته خو چې دقه ډوډۍ وی ښځه ده مونږ درلو، چې څومره خلک ناست و ټولو ته وی ځای چې ځو ابو طلحه ډوډۍ کړې ده. دې لاړ انس پلار ته وی بابا نبی علیہ السلام خدا ټول صحابه را راوچراوه. بی بی ته وی ام سلیم ته، ام سلیم نبی علیہ السلام خدان سره ټول صحابه راوستل. وی تا ورته ډوډۍ خولې وه؟ وی یو ما خو ورته خولې وه. بس وی الله او رسول ښه پوهېږي. نبی علیہ السلام مبارک چې راغی، ام سلیم ته وی څه ترکاري در سره شته؟ وی صاحب د غوړو یو لړلې تیلی ده، د سرمنې یو مشکیزه وه لړلې ده، څه پکې شته نه؟ وی راوړه. هغه ډوډۍ ما ته کړه، چورې یې کړه په لوښي کې، او هغه غوړي پې د پاسه وساسول. وی لسو کسو ته اواز کې، لس به راتلل ډوډۍ به یې خوړه، بیا به لس راتلل ډوډۍ به یې خوړه، بیا به لس راتلل ډوډۍ به یې خوړه، ټولو ډوډۍ خوړه. اتیا کسانو پې ماړه شو، اتیا کسان. حضرت انس فرمایي چې ډوډۍ ته مې کتل، حیران وم چې مونږ کوم وخت کې کېښوده، هغه وخت ډېره وه، کوس ډېره ده. وی څو کسه وی؟ وی مونږ خو اتیا وو. وی قسم په خدای که یو لک و هغه هم پې مړېدل. غزوه خندق و حضرت جابر رضی الله عنه کور ته لاړ، بیبي ته وی بیبي صدقه شته؟ یاره یو ساع اوړه شته دی، 3.5 کیلو وي تقریبا، او یو کورنۍ فوټینۍ چیلوکۍ وه. وی داسې وکړه چې پیغمبر علیه السلام ډېر اوږې دی او ټینګ نه شومه، شا به دغه پاخه که د اوړو پاخه که، او دا کټوی چې ده نو دا برابر که نبی علیه السلام راولم، خو یو 115 کسه به ورسره راولم، ځکه پوټې کورنۍ چیلوکۍ ده، دا خو د ډېرو نه کېږي، او د اوړه هم لږ دي، ډېره ښه ده. ده هغه چیلوکۍ لاله کړه،
سرمنې ته یې ویسته او غوښه یې ولکله کټوۍ کې واچوله او ښځه یې لګیا و هغې اوړه واغږل او پکې ایښودل چې خمبیره شي. حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي چې عالم نبی علیہ السلام مبارک مې ځان لکه پټ مې ورته ووي لکه د هغې څخه خو صحابو ته معلومه وه. مې چې صاحب ما په کور کې لږ غوندې یو 3 کیلو اوړو هغه م واغږل او یو وړک کورنۍ چیلوکۍ او هغه مې اعلاله کړه. نو ته راشه او یو څو کسان ځان سره راوله چې ستا څوک خوښي چې هغه ډوډۍ وخورئ. حضور پاک مبارک آواز وکړه ای د خندق خلکو راځئ جابر ډوډۍ کړې ده. خدای پاکه دا به څه کېږي په منډه او ما ته وایي چې ورشه ښځې ته دې ووایه چې ځان له یو بل ملګري م راوغواړه چې ډوډۍ ورسره پخېږي او یې کټوۍ مه کوزه و تر څو چې زه نیم درغلی. هغه وایي چې زه مخکې لاړم ښځې ته مې وایي چې ښځې دا چلو شو ټول خندق والا 3000 کسان و د خندق لږم نه دي 3000 کسان دي دا به څه کوو. وی تا نبی علیہ السلام ته ال ویلې دی وی او ال هم ویلې دی وی بس بیا چې ویلې دی صحیح وي چې نبی علیہ السلام مبارک څنګه راغی هغه کټوۍ راکوزه کړه خپلې لاړې مبارکې پکې وغورځول. ګوره د صحابو خېټو ته د حضور پاک هغه ترکاري ترې ده چې د حضور پاک مبارک لاړې پکې شاملې. قسم په خدای صحابه ډېر مبارک خلک او هغه وړو کې هم لاړې مبارکې توکړلې. وی شا به یې لګیا اوسې او ډوډۍ پخوي او په خپل نبی علیہ السلام مبارک کاسه راواغېسته او کټوۍ کې به منډله او غوښه او ترکاري به یې راغېسته او هغه به یې چوله ډوډۍ به یې ماتوله او د پاسه به پې هغه غوښه او ترکاري یې چوله او کسان راننوځي چې څوک خوري هغه ځای. جناب هغه چې څومره 3000 کسان د خندقو ټول په الله ماړه کړل. حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي وی دوی خو لاړل ماړه شو وی تنور زمونږ هم اقسې ډوډۍ را نړېږي ته او وی کټوۍ زمونږ اقسې جوشېږي چې څنګه مخکې وه. دا د حضور پاک مبارک معجزه ده. ما درته مخکې وی معجزه هغې ته وایي چې د عام عادت او د عقل نه خلاف د پیغمبر نه یو کار صادر شي دا د الله له طرف نه. خدای پاک دا یو فیصله وکړي د پیغمبر نه یو کار ښکاره کړي د عقل نه باري. زمارونو حضرت عیسی علیہ السلام به مړي جمدي کول مړي ته به وی قم باذن الله پاسه د خدای په حکم جمدي بشو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یوه ښځه راله چې څنګه راله وی زوی مې مړ دی او دا به راله را جمدی کې. نبی علیہ السلام مبارک ورته نصیحت وکړه صبر وکړه الله به اجر درکړي صبر وکړه او په صبر الله اجر ورکوي. وی نه د الله رسوله داسې نه کېږي ما سره به خامخا ځې ام محسن د هغې ښځې نو زه چې ځو ورسره لاړ په کور کې دننه مړی پروت دی د ښځې زوی حضور پاک مبارک په چې دم چوف که واپس جم دی شو ډېره موده جم دی. عیسی علیہ السلام به مړی جم دی که څه موده به بیا به ختم شو مړ به شو. دی د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانې پورې جم دی. د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې یو جهاد کې بیا شهید شو. یو صحابي فرمایي حضور پاک له مې ډوډۍ وکړه د چیلي یا ګډ غوښه مې ورته حلال کړی وی چې هغه غوښه یې وخوړه وي د هډوکي راغونډ کا هغه هډوکي مې راغونډ کړل او د نبي علیہ السلام مبارک مخې ته مې کېښودل وی لاس یې پې د پاسه راښ کوي واپس د چیلې جوړ شو. دا د حضور پاک معجزه. عیسی علیہ السلام به ګریوان کې لاس ومنډه چې واپس بیا راوویسته رڼا به یې کوله. موسی علیہ السلام هغه نبی علیہ السلام مبارک یو صحابی دی عامر ابن طفیل ابن عامر دوسی رضی اللہ عنہ طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ عنہ دا یمن پیغمبر علیہ السلام یمن تر دعوت و تبلیغ دا پارا لے گا دا ورتوی سیب کا خلق میں انکارو کی یو نخراتا وخایا وی خوا وی دا سیو کا کسوک دن نخ غواری دا ایمان او دا اسلام پا تندی لاس راکاگا رنا بتیزی بیا با پی لاس راکاگی رنا بختمیگی دا یمن تلار چا با وطوی ویستا دا پیغمبر رشتونی دی وی او وی سنخشتا وی او پتندی به لاس راخ کو دا سرانا بتتلل کده سوار لسمه د سپومه پجان رنا
چې بیا به په لاس راخ که رڼا به ختمه شوه. دا عیسی علیه السلام د خپل لاس نه به رڼا تله او د حضور پاک د صحابي د هغه تندي نه رڼا خیږي چې حضور پاک مبارک په لاس راښکلی دی. دا د نبی علیه السلام معجزه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من نبی من الانبیاء الا قد اوتی له، یو پیغمبر داسې نه تیر شوی چې هغه ته معجزه نه میلاو شوی او څنګه معجزه ده اقمر په امت ایمان وروړي الا قد اوتی له مثل ما آمن علیه البشر، چې څومره معجزې لري دي نو هغه امر په امتیانو ایمان ډېر وروړي دي. او د پیغمبر علیہ السلام لاس کې به کاڼي ونیول، هغې سبحان الله ویلی، لاس کې کاڼي نیولې. د هغې نه علاوه حیوانات ورسره خبرې کړې دي. یو ځل صحابه اوښۍ ښکار کړه، اوښۍ راله پیغمبر علیه السلام ته وی ستا دې ملګرو ښکار کړې م تړلې وه او ما پرېږده په دا مخامخ غار کې مې بچي دي چې هغې له پی ورکم بیا به راشم. وی په تاسې اعتبار دی چې درې پرېږدم او بیا راشئ. وی داسې قسم به راته وخورم چې په مخ د ځمکه د اسمان لاندې د هغې نه مضبوط قسم بني. هغه څنګه قسم دی؟ وی ښه که زه تاله واپس رانلمه نو ما د پروردګار د قیامت په ورځ د زکات د چیرمینانو په صف کې پاسئ. وی داسې قسم دی وخوړه چې په مخ د ځمکه او د اسمان لاندې د دې نه مضبوط قسم بل نه. اکثر حرام خواره وي که نه، د حرام خوارو سپي پرېښوده. ګوره اوښانو ورسره خبرې وکړې، دا اوسۍ ورسره خبرې وکړې چې پرېښوده بچو له پی ورکړل، دقه دی چې په منډه اوسۍ راله. نبي علیه السلام مبارک صحابو د اوسۍ پرېږده او چې کوم وخت کې د اوسۍ یا د مارغو یا د حیواناتو بچي وي نو په دغه روزو کې به ښکار بلکل بندي نه به کوي، ځکه بچي ضایع کېږي. یو اوښ یو ځل جومات ته را روان دی، صحابو شړه وی پرېږدی د سفر یاد راوړی دی. ټول خلک یې پرېښودل او نیغ پیغمبر علیه السلام مبارک له راغی او د هغې په دې غېږ کې د خپل سر کېښود او سترګو نه اوښکې روانې شوې. نبي علیه السلام او څه وبللې، څه خبرې وکړې، وی ورشه مالک یې راولې. مالک یې وله راوست، وی ستا دې اوښ ما ته فریاد وکړو، ته په ده کار کې او خوراک نه ورکې او کار پې زیات کې. هغه وی او صاحب بلکل داسې ده، وی داسې به نه کېده نن نه پس. په دې څاروو کار کوئ خو چې کله ستړي شي بیا دمه کوئ او چې کار پې کوئ نو خوراک هم ورکوئ. دی الله ستا کار له پیدا کړي دي، خبرې خو در سره نشي کولی چې فریاد وکړي. د هجرت په موقع په غار ثور کې مار ورسره خبرې کړي دي. مار ته ګوره د انسان دشمن دی او خبرو کولو ته ګوره. یو موقع باندې حضور پاک مبارک اودس ماتو، څه ځای نو چې هغې ته مخکې و پردی راشي چې وی کتل هغلته یو اونه ولاړه ده، یو هلته لرې ولاړه ده. یوې اونې ته یې همداسې په لاس اشاره وکړه او بلې ته یې اشاره وکړه. هغه ځمکې شلول هغه اونو او دواړه را روانې وې لکه سړی چې را منډې وي. د پیغمبر علیه السلام خواله رالې، دواړه یو بل سره وجنګېدې او ځمکې ته ټیټې شوې، پردی یې ورته وکړه. حضور پاک مبارک اودس مات که، یوې ته هم داسې اشاره وکړه او بلې ته هم. یو اون هم خپل ځای له لاړه او بله هم خپل ځای له لاړه. د مارونو دا خو د نبي علیه السلام معجزې دي. د ټولو نه غټه معجزه د حضور پاک څه ده؟ ادا ده چې د صحابو نه کم استې جوړې کړي دي. انسان ګوره اوسپنه چې نرمه نرمیږي، کاڼې که نرمه نرمیږي، خو انسان چې خراب شي د هغه نه انسان څوک جوړولی شي؟ اوسپنه تاوهه چې جس ته جوړی او که هر شی ته جوړولی شي. کاڼې د چونې په بټۍ کې واچوي نرم شي. انسان چې خراب شي نه پلار سمولی شي، نه رور سمولی شي، نه استاد سمولی شي. په نصیحتونو بیا کم دی سمیږي. لیکن د صحابه مخکنی ژوند ته مو وګوره، رستني تم چې د حضور پاک مبارک سره ژوند تیر شوی دی، وګوره کمې اشتې ته جوړې شوي. یو صحابي فرمایي وی مونږ به کاڼو ته سجدې کولې او کاڼو ته به همداسې
سجدې کولې چې کم کاڼې به م خوښ شول او چت به م که او هغې ته به م سجدې کولې او وی که داسې ځای به و چې کاڼې به نو وی خاورې به م را یو ځای کړې او وی چیلی به م پې د پاسه ولشله وی هغې ته هم سجدې کولې وی یو ځل مې یو کاڼې ځان سره اخیستی او ښکار له تللی و وی کاڼې مې کېښوده لاول خو مې ورته سجده وکړه او بیا په ښکار شوم کاڼې په نور پروت دی وی چې د ښکار نه اوزګار شوم رالمه نو وی هغه کاڼې لوند و وی مې چې زما دا خدای لوند شوی پسه دی دلته خو اوبه م نشته او نه انسان شته چې اوبې پې توی کړي دي دا پسه باندې لوند شو وی خیر سبا چې بیا رالم وی بیا چې مې کاڼي ته وکتل ښکار مې کوی بیا لوند و هلکه په دا سور نور دا کاڼی څنګه لوند شي اوبه ترې لرې دي او څوک شته نه چې اوبه پې واچوي او دا کاڼی لوند شي وی مې چې دا زما دا خدای تږي شوی دی او د پرواز کړی دی دریاب له تللی دی دریاب کې غوپه والی د بیا راوتلی دلته راغلی دی دا پړه کې مې وسوسه راغله وی بیا چې بل وخت مې کتل بیا لوندو ما وچ کو بیا لوندو مې چې دغه کې لوی کمال دی دا خو الوزي او دغه دریاب ته ځي او هغې کې لامبي واپس راځي وی د دې کاڼي خوا کې چې ما کله هغه ښکار وکړو نو غوښه به مې خوړه نو هغه هډوکي مډوکي به مې غورځول وی ودرېدمه چې ودرېږه دې کاڼي پوره څوکی کوم د دې خدای چې دې څنګه پرواز کوي او دې دریاب ته څنګه ځي او څنګه لامبي او څنګه راځي وی داسې یو طرف ته ناستم لرې ته کېناستم تماشه مې کوله وی دې کې ګیدړان رالل وی هغه ګیدړان هغه چې ما کوم هډوکي مډوکي غورځولي وی هغې خوړل بیا هغه ګیدړ ورغه په اوچته کړه او پاکاڼي متیازې وکړې وی ما چې دی جوړ ما وی دی ځي هغه دریاب ته پرواز کوي هلته لامبي دا خو پې ګیدړ د پاسه متیازې کوي ګیدړ پې متیازې کوي وی دغه دی دا حیران شوم چې خدای پاکه دا څنګه خدای دی خدای د ګیدړ د متیازو نه ځان نشي ساتلی او زه دته سجدې کوم ورب بال صعبان علیه زما داسې رب دی داسې پروردګار دی چې په ده باندې به ګیدړ د پاسه متیازې کوي لقد زلت ما بالت علیه الثعالب چې ګیدړ پې د پاسه متیازې کوي د هغه نه ذلیل شی په مخ د ځمکه بل نشته اوچت مې کو بل کاڼي نه مې راوبره او ډکرې ډکرې مې کو تاسې ما دون عمر سجدې ولګولې راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او د هغه په لاس یې لاس کېښود پروردګار مسلمان د صحابه مخکني ژوند ته وګورئ لوڼه به یې جمدی ښخولې ډاکې به دغې خلکو کولې غلاګانې به دغې زمانه کې خلکو کولې او بربند به ګرځېدل طوافونه به یې بربند کول د بیت الله نه او بربند تاوېدل چا به ورته لکه شرمېږې نه بربند تاوېږې وایي مونږ خدای ته د خدای په جامه کې طواف کوو دا ګوره دې ژوند هلکه دا بله جامه چا پیدا کړه دا خدای نه پیدا کړه مردارې به یې خوړئ که چا به ورته دا مرداره خوري هلکه وایي قمقلو وایي چې په خپل لاس دې سو باسې حلاله کې هغې خورئ او چې خدای دې لمړه کې هغه نه خورئ دا به دوی خپل دلایل ګرځول د ښځو ته به یې ډېر په سپک نظر کتل ډېر زیات په سپک نظر د ښځې چې به کله خاوند مړ شو یو کال به عدت و عدت به یې څنګه و یو څښا کوټه کې به دا ښځه دیره شو او زړې جامې چې په کمې به ردې په کور کې څښا زړې جامې به یې واغوستې او دی به وله ګوتې نه وروړې یو کال او دغه یو کال به یې دغه څښا جامې اغوستې وې ته سوچ وکړه چې یو کال یو جوړه جامې به سوله څښا بین به کوي ډوډۍ به ورته لرې ځای نه ورکوله ګوتې به یې نه وروړی نو یو کال به په هغه څښا کوټه کې تېر کړه نو کال پس به دا راووته نو کال پس چې به راووته بیا به یې څه چل وکړه بیا به یې وله پچې ورکړې نه به یې په لوښي کې ورکړې نو سر د پاسه به یې کېښودې نه به یې شاته وغورځولې نو لا به او به یې لمبل
دا به د ښځو عادت و، دا څونه څښا ژوند. او د دې نه چې دا کمیستۍ جوړې شوې، دا غټ غټ صحابه کرام ته جوړ شو، دا د چا د برکت نه؟ دا د حضور پاک د برکت. صحابه د صحبت نه ماخوذ دی، حضور پاک سره صحبت کړی دی. هر صحابي ځان له د پیغمبر علیه السلام معجزه ده. ویزکیهم، ابراهیم علیه السلام چې دعا کوي نو خدای داسې پیغمبر زما په اولاد کې پیدا کې چې زما د دې اولاد پاکوالی راولي. یزکیهم، د ګناهونو نه پاک کی، د بد اخلاقو نه پاک کی، د گمراهۍ نه پاک کی، او د دغه رواجونو رسمونو نه پاک کی کم چې د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه مخکې په دې خلکو کې موجودو، د شرکیات او کفریاتو نه پاک کی. نو د حضور پاک خو معجزې ډېرې زیاتې دي، خو که زه سوچ وکم نو هر یو صحابي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مستقله معجزه ده زما. قسم په خدای داسې هستی ته جوړ شو، مونږ چې نظر کو او سوچ کو نو په مخ د ځمکه داسې هستی نه شو پیدا کولی کم چې رب العالمین د صحابه کرامو نه جوړې کړي دي. هر وخت د الله تابعداري کول، په مال کې د الله حکم منل، په خپل نفس کې د الله حکم منل، یو وخت کې د پیغمبر علیه السلام نه جدا کېدل. که به ورته وایي چې شابه زکات ورکې، بیا به په دې زنانو کې عجیبه وه. یو بیبي راله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کېناسته، بنګړې چولي، ورته وایي دې بنګړو کې زکات ورکې؟ وی نه د الله رسوله، وی دا دې خوښه ده چې د قیامت پر ورځ دا بنګړي د اور بنګړي شي او په دا لاسونو کې دې پراتي، زر یې واغېشتله خو یې غورځول. خو به کې دا زمانه کې ښځې به داسې وکړي؟ فورا عمل. خاوندانو سره به سلاګانې نه کولې، او دغه رنګې سړي وطن پرېږده، ښه پرېمېښود، هجرت دی، بچې پرېږده، پرېمېښود، ښځه پرېږده، دا رله ناجایز ده، پرېمېښوده. ځکه دې خو چا 10 ښځې کړې وې، چا به 20 ښځې کړې وې. ځکه د ښځو خو په بندش نو، قرآن شریف کې الله حکم راولېږي چې 4 نه زیاتې ښځې منه دي. دی بیا پکې چا پابندي نه وه چې خدا خو زما ښځې به څه کومه، 4 به یې پرېښودې، باقي به یې لرې کړې. یو موقع باندې نبی علیہ السلام مبارک په لاره روان دی، لوی کافر دی عقبه ابن ابي معيط راغی او نبی علیہ السلام یې د ګریوان نه ونیو. حضور پاک مبارک ته الله تعالی ډېر ښکلي خوی ورکړی، ډېر مزیدار. نبی علیہ السلام مبارک غږ نه کو او د ګریوان لا مړی لا زور ورکو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی او د هغه عقبه لاس یې د نبی علیہ السلام د ګریوان نه خوا کړ او وی چې اتقتلون رجلا یقول ربی الله، ای ظالمانو تاسو هغه سړی وجنئ چې کم پیسې دنه نه غواړي، زیاتې در سره نه کوي، بیګار در باندې نه کوي، صرف دا یو ټکې وایي چې زما رب الله دی، پروردگار او پالون کې ذات زما الله دی، او دا ستاسو بوتان دا زما خدایان نه دي، دا زما پالون کې نه دي. نو چې انسان خپل الله ته رب وایي، هغه سړی وجنې، په دې ګناه وجنې، په دې ګناه ظلم کوي. تر دې حده پورې چې یو ځل د بیت الله خوا کې نبی علیہ السلام منځ کو، ابو جهل ناست دی، ورسره نور کافران هم ناست دي. ابو جهل ووی چې داسې یو کس به لاړ شي چې د قصاب خانې نه د سوټو او د ګند ډک یو لرې راوړي، او نبی علیہ السلام منځ کو د بیت الله خوا کې. نو د نبی علیہ السلام مبارک وجود ته اشاره وکړه چې په دغه ځای کې وغورځئ. عمده عقبه ابن ابي معيط دا بدبخته پاسېده، وایي زه به دا کار وکړم. لاړ او د هغه قصاب خانې نه د سوټو یو ډک لرې راوړه، او چې کله نبی علیہ السلام سجدې ته پرېوته نو ده راوړه او هغه د نبی علیہ السلام مبارک په شا باندې وغورځو. پیغمبر علیہ السلام خپل منځ جاری ساته،
هغه سجده پروت و فاطمه رضی الله عنها چا خبر کړه ماشوبه وه را منډه یې کړه او د نبي علیه السلام د شا مبارکې نه یې هغه لرې وغورځو خو ماشومه وه نو دې کافرو ته بد رد وی او دا کافر د بیت الله خوا کې ناست و دومره وخندل چې د خندا نه په یو بل ور پرېوتل یو ټوق او یو مسخره د نبی علیہ السلام د مبارک وجود سره بدبختیانو کوله او چې کله حضور پاک مبارک سر روچت که کافرو ته وکتل نو خیرې یې ورته وکړې اللهم علیک بفلان و فلان فلان نمونه یې واغېستل یا الله ابو جهل تبا کې یا الله عتبه تبا کې یا الله د امیه تبا کې د عقبه تبا کې د یو یو نوم یې واغېسته خو چې نوم یې واغېست یا هغوی خندل او په یو بل پرېوتېدل یې رنګونه زیړ شو او یو بل ته یې ویې چې ډېره غلطي مو وکړله مونږ ته پته ده چې دا سړی بې ګناه دی مونږ ورسره ظلم او زیاتې کوو او ده خیره وکړه او د بیت الله خوا کې خیره وکړه او مونږ پې زیاتې وکړه مظلوم دی داسې خیره وکړه هر کله چې خدا خیره به مونږ ته لږي پاتې کېږي به نه دا ظلمونه د دواړو جهانو د مبارک سردار د ښکلي وجود سره شروع دي الطرف التا او بیا خپل خپلوان ابو لهب چې د نبی علیہ السلام مبارک سکت تره دی هغه لګیا دی د نبی علیہ السلام خلاف کوي د هغه ښځه ده ام جمیل کله چې ابو لهب هغه پیغمبر علیہ السلام اندکانی غزار وکړو خیرې یې ورته وکړې الله دا آیت نازل کړه چې تبت یدا ابي لهب وتب دی خو زما پیغمبر ته خیرې کوي دی به هلاک کېږي دی برباد دی الله وی هلاک او تباه دی او برباد دی د ده دا مال او د ده دا دولت به ده ته هیڅ فایده ونه رسوي او ښځه به په شا باندې ډېرې راوړي او د خشاک او په هغې کې به مردارېږي دا یو آیت نازل شو نو ښځه یې غصه وه د نبي صلم چاچي ده تره ښځه ده غصې واغېسته او کاڼې را واغېسته وی ښه د نبی علیہ السلام نوم یې واغېسته وی د ده متعلق ما پسې آیاتونه نازلېږي اورېږه چې زه د سره وګورم پیغمبر علیہ السلام مبارک یو ځای کې ولاړو حضرت ابوبکر صدیق هم ورسره دی او دا ام جمیل دا ابو لهب ښځه را روانه ده کاڼې ورسره دی ابوبکر نبی علیہ السلام ته عرض کړي د الله رسوله چاچي دی هغه را روانه ده او کاڼې ورسره دی زما شک ده چې په غلط نیت را روانه ده وی ابوبکر فکر مه کوه دا به رانږدې شي ما به نینې انشاءالله ګوره چاچي یې وه نور یې څه نه وی وی ما به الله له دې نه ساتي چې رانږدې شو سنګ نبي علیہ السلام مبارک ته ابوبکر صدیق ته وی څه شو هغه ملګری دی اوس نبي هم خوا کې ورسره ولاړ دی وی هغه ملګری دی څه شو وی ګوره ترورې مه کوه ستا خپل دی ته چاچی او مه کوه زیاتې ورسره مه کوه ویې منه نو د پیغمبر علیہ السلام نوم یې وانغېسته بدل نوم یې واغېسته د نبی علیہ السلام مبارک نوم خو محمد دی صلی الله علیه وسلم ستایل شوی چې د چا څوک صفت کوي او څوک یې په خو صفتونو ستایي داسې نوم دی محمد دا معنی نو د هغې بالمقابل بل نوم یې واغېسته مزمم محمد مقابله کې هغه خشته نوم یې ورته ناغېسته مزمم دا معنی چې د چا سپکه څوک وایي نو وی مزممن عصوینا وی دا مزمم منگا نافرمانی کو و امره ابینا او دا آغا دا کار نا منگا انکار کو دا آغا خبر نمانو و دینه قلینا مزممن عصوینا دا مزمم منگا نافرمانی کو و امره ابینا او دا آغا دا کار نا منگا انکار کو دا آغا مرستن کو و دینه قلینا او دا غره دین سره مونږ بغض کو حسد کو ور سره وسه شو نو لاړه ښځه واپس نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق ته فرمایل ابوبکر بټ بټې راته کتل خو زه ته الله بچ پناه کړم وی سیبتې څنګه ونري یو ځای ولاړو وی فرشتې رالې خپلې وزرې خورې کړې زه د چاچي نه بچ کړم او وی ګوره وی دی خو زما نوم وانغېسته وی د مزمم نوم یې واغېست وی زه خو مزمم نیم زه خو محمد یم صلی الله علیه وسلم مزمم به څوک که نه هغه ته کنځلې کوي زما خو دغه نوم نه دی پروردگار څه وکړل ابو لهب هم الله رسوا کړه ښځې هم الله رسوا کړه
بدر جنگ چې شو ابو لهب ناجوړ دینو ته د بدر جنگ ته نو پاغه کې ابو جهل او عتبه او شیبه دا غټ غټ سرداران مردار شو چې چا هغه د نبی علیہ السلام وجود سره بیادبي کړې وه ټول مردار شو ابو لهب پاتې شو ځکه دې بیمارو نو تلې د بدر د جنگ نه چې کله خلک واپس شو په درېیم ورځ په دې یو دانه راوخته داسې دانه پې راوخته چې وجود اسخا شو کور کې بچا ګوتې ولا نه ور وړلې د هغې نه مړ شو ډوډۍ به یې د لرې دی نه ورته ورغورځوله وایي دا بیماري به مونږ ته ولګي سخا بین به ترې خته نو چې کله مړ شو نو خپلو وارثانو بچو ولا ګوتې نه وړئ وی بوی کوي سخا دی مرض مونږ ته ونه لګي نو د حبشو غلامان مریان یې راوستل هغوی وله کنده او کنستله او هغوی یوړه په لرګو باندې هغه کندې ته ورغورځوه خاورې پې د پاسه ورواړوله داسې الله رسوا کړ اخرت خې دې د رسوایې ځکه الله قرآن کې فرمایي تبت یدا ابي لهب و تب په دغه لاسونه چې د ما په حبیب غزار کړی دی دا برباد دی او تباه دی او هلاک دی وګوره په لرګو هغه پلار چې هغې به یې قدر کو په لرګو یې کندې ته وغورځو ګوتې وله نه وروړې بچو د ځان نه لرې کو چې دنه اوس خلاص شو دا سخا بیماري یې ده او ښځې څه چل کو ښځې به خشاک راوړو غنې به یې راوړلې او د حضور پاک مبارک خپو کې به یې چول خصائص کبرا کې سیوطي لیکي نو دې آیت تفسیر کې بعض علما څه نورې خبرې هم کوي خو دا یو واقعه هم پکې شته غنې به یې راوړلې چې علیه السلام ته نبی علیه السلام ته په خپو کې وغورځئ چې سار دې راپاسي چې دی خپو کې لاړې شي نو یو ځل یې د غنو یو لوی غټ ګېډې راوچت کړ او هغه د مینا سره خوا کې یو ځای دی هلته په یو تیږه باندې هغه ډېرې کېښوده هغه ګېډې کېښوده او که ستاسو خیالي نو بعضې خلک چې دا پیټې راوړي که نه نو هغې یې شاته راواچوي اوس هم ډېر خلک پیټې په شاته وړي او یو پړی وي هغې دې سینې ته اچولي سینې ته یې پړی اچولي او دې دو لاسو کې هغه پړی نیولي چې مضبوطي نو دې هغه ګېډې په د تیږې په سر باندې کېښود یو غټه تیږه وه مضبوط ګېډې او پړی ورته تړلی نو هغې ته کېناسته او هغه پړی دې سینې ته واچو او په لاسونو باندې هغه پړی کلکو چې شاخ کته کم چې دا ګېډې مې په شا باندې راوغورځومه یو یې سم د پیغمبر علیه السلام مبارک خپو کې واچومه هغه فرشتې رالی هغه ګېډي له شاته دیکه ورکړه د تیږې نه هغې طرف ته هغه ګېډې پرېوته دا خو دې بل طرف ته وه بس هغه پړی راغی او دې مری ته پرېوته هلته الله تیزندی کړه او پانسي شوه دا د نبی علیہ السلام په شان کې ګستاخي کوله دې د دنیا رسوایي او سزا د آخرت کې چې بوله الله تعالی کومه سزا ورکوي هغه یو الله ته معلومه ده نو مارونو دومره تکلیفاتو سره ګور قسم دې زه کله حیران شم زه موږ څه خلک یو هېڅ شی هم نه یو نم شکلونه نم وجودونه نم نسبونه نم کلی قوم او حضور پاک مبارک کلی شکل ته وګوره الله ته څونه خوښ څومره ښکلي کلي سره تعلق څومره ښکلي نسب سره تعلق څومره خشته نیازبین او پاک وجود زه چې تاریخ ګورم وجود مې وبوګنېږي ویښته مې غونې غونې چې یا الله دغه ښکلي نیازبین وجود او دومره تکلیفونه او دومره سختې برداشت کول څه دپاره هغه دین دپاره چې نن زمونږ نه مفتو کې روان دی زمونږ د لاسه په خپله یې مونږ رخصتوو زمونږ د لاسه روان دی د دې دین دپاره دا دومره محنت د دواړو جهانو مبارک سردار کړی یو بوډا سړی زماد ابن ثعلبه حکیم و حکیم پخوا زمونږ په دې وطن کې هم دا حکیمان به ګرځېدله ګوډې به ترخت اچولې او خلکو به ورته سنیاسي وي او کوڅه په کوڅه به ګرځېده د ماشوم هم اوس به م یاد شي لږ لږ ډېر نه دې مشرانو ته به پوره یادي د دې باجوړ نه او د دین نه او د افغانستان نه به راتلل دا بوډاګان په دې کوڅو به ګرځېدل او چاله به داغونه وال او چاله به علاج کړو ډېر لږ لږ م یاد شي دغه حکیم صاحب به کال په کال راته په مکه شریفه کې به ګرځېده او چې څوک به ناجوړ و هغوی له به علاج کړو اتفاقا په دغه سیزن کې راغی چې په کوم سیزن کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوه ده څوک مخالف دي او څوک موافق دي دې زماد له یو سړی راغی ورته وی حکیم صاحب راشه زمونږ یو هلک لیونی شوی دی او علاج وله وی څوک دی د پیغمبر علیه السلام مبارک نوم یې ورته واغېست وی کوم ځای دی
وی هغه پلان کی ځای کې دی. دی راغی نبی علیہ السلام مبارک ته کېناست ورواره ولې بیمار یې زه به د علاج وکړم ما نه علاج وکړه زه به د علاج وکړم الله به دې جوړ کړي. بس پیغمبر علیہ السلام مبارک خو پوه شو چې دا د کافرو بله ټوقه دی اوس لمسولی دی. وی کاکاجي ولې وی نه نار واره زه به داسې علاج وکړم چې الله به دې جوړ کړي بلکل به ښه شي. نبی علیہ السلام مبارک هوښیار ورته وی حکیم صاحب قابل حکیم هغې چې لاول د مریض خبره واوري مرض معلوم کړي او د مرض مطابق دارو ورکړي. نو زما لاول مرض معلوم کړه چې په ما کې څه بیماری ده او زمزه مریض یم زما خبره واوره. نو زما خبرې به واورې مرض به درته معلوم کړي دارو به راکې. هغه ویل واره دا خو د ډېره هوښیاره خبره وکړه زه یو څو خبرې زما مخکې وکړه ستا د بیمارۍ پته به ما ته ولګي. حضور پاک مبارک ورته دا خطبه شروع کړه چې دا زه مخکې ویم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه دا ټول د الله تعالی صفتونه دي. دی شروع نو چې اما بعد ته ورسېده هغه حکیم صاحب ورته وایي لږ صبر وکړه واره بیا ووایه یو ځل بیا ورته نبی علیہ السلام مبارک شروع کړه نحمده ونستعینه د الله صفت کوو د الله نه امداد غواړو ونستغفره د الله نه بخښنه غواړو ونتوکل علیه په الله بروسه کوو. دا خشته خشته د الله صفتونه دي. اما بعد دا ورسېد د هغې نه پس بیا د قرآن شریف آیات وی نو چې اما بعد یې وی دا حکیم صاحب ورته ویل واره وی لږ صبر وکړه ته بیا ووایه بیا ورته شروع کړه چې اما بعد ته ورسېد ویل واره بس چپ شه وی ته دا خبرې کوې دې خلکو ته وی او وی زما د قسم چې په دنیا ګرځېدلی په ټوله دنیا چکر مې لګولي دي د بادشاهانو علاجونه ما کړي د مالدارو مم کړي د غریبو مم کړي دي شاعرانو مم کړي دي د کاهنانو نجومیانو لم تلم جادوګر مم لیدي دي د ټولو خبرې مې اورېدلې دي. زما د قسم په ذات تعالی کې ته نه ساحرې نه کاهنې نه جادوګرې نه شاعرې دا ستا دا خبرې چې ما اورې دا خو زه نورې خبرې دي مقصد دې څه دی. وی کاکاجي زه خو دې خلکو ته هم دا خبرې کوم چې الله یو د شریک نه لري. د ټولو ښکلو صفتونو مالک هغه ذات دی چې د اسمانونو او ځمکې او کائنات پیدا کړي. دا ټول خلق هغه ذات ته محتاج دي او دا د کاڼو بوتان چې دوی جوړ کړي دي او ښکلوي او سجدې ورته کوي دا خدایان نه دي. دقه خبرې کوم دی له الله را لېږلې چې څوک مې ملګري شي ورواره لاس ته را دې خوا ته نبي علیہ السلام مبارک لاس ور اخوا ته هغې حکیم صاحب د پیغمبر علیہ السلام په لاس کېښود بیعت وکړو پروردګار تا هغه ته کې مسلمان. کوم انسان چې عقل لري سوچ کوي فکر کوي د نبی علیہ السلام مبارک دعوت چې دی د ایمان دعوت دا فطری دین دی. دې باندې سړی سوچو کې عقلمند سړی په ټکه به و چې دا رښتونی دین دی. یو کاڼې ته جوړ کړه د خپلو لاسو او په هغې شات پورې که شات به پې پورې کړل غوړي به پې پورې کړل دروازه به ورپسې بند کړه لا بړل خپل کار پسې او یو سړی به ورته کېنوي ببوزې ورته واچې مچان پې کېنني مازدیګر به راغې نو هغه شات او غوړي به څټل ولې زمونږ د خدای په سر پراته دي چې برکتي شي. ای بېوقوفه کوم خدای چې د ځان نه مچان نشي شړلی تاله به څه خیر درکړي. کوم خدای چې د هغې حفاظت ته کوې چې څوک یې رانه پټ نه کړي. کوم خدای چې هغه پسې ته دروازه جرنده کوې چې څوک یې غلا نه کړي. وایه که نه دا خدای کیدی شي جواب را کوي نشي کېدی. الله هغه ذات دی چې هغه د دې ټولو کائناتو خالق او مالک دی. داسې ده که نه دا اسمانونه پیدا کړي دي دا ځمکې پیدا کړي دي دا دریابونه پیدا کړي دي دا نورې پیدا کړي دي دا سپومې د هغه په حکم چلیږي دا ستوري د هغه په حکم د شپې برېښنا کوي او رڼاګانې کوي. بیماری په انسان راولي روغ رمټ سړی په سکنډونو کې ختم کړي. بیمار انساني ډاکټرانو یې چلنو دي په یو ساعت کې جوړ کړي. خشته شکل یې مونږ له را کړی دی د عزت مالک دی د قدر مالک دی. څوک به 15 منټه یو ځای یخ نه کړي. فرج کې ته لګیا په 20,000 او په 10,000 فرج والې هغه یو کوټې غوندې ځای یخی ایر کنډیشن والے یو وړه غوندې کوټه یخی او څونه پې ستا د بجلۍ خرچه راځي او څونه پې تا پیسې ورکړي او چې دغه ذات وغواړي ورشه مري ته او سوات ته او دغه واورو ځنګلونو ته وګوره نو په میلیونو میلیونو غونډې غونډې صوبې یې دومره یخې کړي چې هغې کې څوک ژوند نشي تېرولی. داسې ده او که نه ده؟
پوټې غوندې د یخنۍ په موسم کې یو کوټه ته نشي ګرمولی ځان ته هیټرې لګې د ګیس لګې را نورې لګې چې ځان ته ګرمي پیدا کړم هیټر ځان ته ولګوم چې ځان له یوه رکوټې غوندې کوټه ګرمه کړم او چې الله وغواړي که نه ورڅه څونه ګرمي پیدا کړې ده او په څونه وطن کې پیدا کړې ده یارو نو دا کار بغیر د الله نه بل څوک کولی شي چې دا الله مونږ ونه پېژنو مونږ به څه پېژنو د نبي علیه السلام مبارک دغه دعوت دی دا د پیغمبر علیه السلام لاره ده دې طریقه ده هغه ذات نه خیر او شر خیر ته غواړه او د هغې ذات باندې د شر نه امان غواړه هغه ذات نه مال غواړه هغه ذات نه عزت غواړه کوم ذات چې ستا خالق او مالک او رب شکر دی ټول وایي الحمدلله زمونږ په دغه ذات ایمان دی مونږ هم دغه الله دغه ذات منو مونږ نور نه منو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه ذات خشته ښکلي پیغمبر منو د هغې ښکلي ذات پیغامات یې مونږ ته را رسولي دي ښکلي دین یې مونږ ته راوړی دی د هغه نه پس د هغه صحابه کرام د هغه نه پس ائمه حضرات علما صالحین نیکان بزرگان دی خلکو مونږ ته را دین را رسولی زما ورونو دا هغوی د دین دپاره تکلیفونه برداشت کول خو چې چا به غوږ کېښود پروردګار به ایمان ورته په ټکه ور نصیب کړو د مکې شریفې نه چې کله مایوس شو نبي علیه السلام طائف ته لاړ زه راشه طائف سردارانو د دعوت به ورکړم 3 سردارانو په طائف کې غټ غټ ورسره زید ابن حارثه رضی الله عنه هم نبي علیه السلام سره ملګری یو سردار له ورغی زه راغلی یم څوک یې زه الله پیغمبر را لېږلی یم دغه مې دعوت دی تاسو ته ویم چې الله یو دی یو الله ومنه ښه ته پیغمبر یې زه تا سره زه خبرې نه کوم لکه زما خبره خو خبرې در سره بلکل نه کوم بلکل زه د ما رضی نه وځه که دروغجن یې زما تا سره د خبرو حاجت نشته او که رښتونې یې که نه زه بیا هم دنه نه یېرېږم نبي علیه السلام مبارک ته را رخصت شو بل سردار له ورغی ډېر په عزت تا له راغلی یم زه الله پیغمبر را لېږلی یم هغه ذات چې ستا او د دې ټولو